د تلاش ټي وي مینوالو سلامونه. نن مو د افغان ملي لوبډلې له ځینو مهمو واقعیتونو څخه خبرو. مخکې له دې چې مطالب واورئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډیسپلین، پرفارمنس او فټنس د هغه درې شرطونه او اصول دي چې په کرکټ او هر بل لوبه کې د لوبغاړو لپاره مهم ګڼل کیږي. په نړیوال جام کې خو زموږ د ځینو لوبغاړو نظم او ډیسپلین داسې و چې یو لوبغاړی یوه شپه په هوټل کې نه و او بل چیرته تللی و چې بیا کابل ته واستول شو. بله دا چې افغانستان په مانچستر کې سبا د سهار په 10:30 بجو له انګلند سره لوبه درلوده، خو زموږ ځینې مجرب او مخکښ لوبغاړي د شپې په 12 بجو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره په رستوران کې له چا سره په لنجا کې ښکېل وو او بیا تر شاوخوا 2 بجو پورې پولیسو پلټنې کولې. په داسې حالت کې څوک لوبه ګټلی شي او عاطف مشال هلته څه کول؟ فټنس کې ټولو ته معلوم دی چې چا له ملا پټۍ تړلې وي او چا له پښو. څوک د قوت او درد د وژونکو درملو په واسطه په میدان کې لوبیږي او څوک یو ساعت په ګریس کې له درېدو وروسته غورځي. د هند، انګلند او بنگلادیش لوبغاړي چې له هډوکي پوټکي پرته یوه مړۍ اضافه غوښه پکې پیدا کیږي. په بدن ډنګر، چست او چلاک دي. زموږ د ځینو لوبغاړو په لیدو فکر نه کیږي چې دوی به نړیوال کرکټ لوبغاړي وي. د ځینو له غیر صحي خوراکونو مو خدای مخبره وه. فعالیت او کارکردګي خو یې تاسو ټول وینئ چې تر دې دمه په ټول نړیوال جام کې نه کوم لوبغاړي 5 وکټ واخیستې او نه کوم بیټسمن سیلیزه پوره کړه. دلته په پرتنیو دریو شرطونو سربیره د یووالي او وطن سره د مینې ژور احساس هم ور اضافه کړم چې ما په ځینو لوبغاړو کې کم ولیدل. په دې کې د ملامتۍ ډېره ګوته مجربو لوبغاړو ته نیسم. دوی د خپلو شخصي علایقو او سلیقو له مخې په لوبډله کې د اتفاق او وطن سره د مینې روحیه ژوبله کړه او نتیجه یې هم د وطن او د افغانستان لپاره په زیان ده او وی به